اے مریم د خپل رب تابع فرمانه اوسه هغه ته سجدي کوا او څوک چې الله ته ټټې دن کی وی داغو سره ته هم ټټېګا اے محمد صلی الله علیه وسلم دا د غیب خبرې دي چې مونږه تا ته د وحی په ذریعہ درخایو کینې نو ته په هغه وخت کې حاضر نه وې کله چې د هیکل خادمانو د دې غرض لپاره خپل قلمونه غورځول چې د مریم سرپرست بسوک شي او نه ته په هغه وخت حاضر وې کله چې دا غوي په مینس کې جګړه وا او څو وخت چې فرښتو وویل اے مریم الله تعالی د خپل فرمان زیری درکوي داغه نوم با مسیح عیسی زوی د مریم وی په دنیا او په آخرت کې با عزتمند وی الله تبا په نزدو خلقو کې وی د خلقو سره با په زانګو کې خبري کوي او په ډیر عمر کې هم او هغه با یو صالح انسان وی